نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعینو، موږ تاسو د سهولت لپاره او دین کې د فقاهت او د پوهې حاصلولو لپاره د دې پروګرام د اسلامي تعلیماتو پرانسته وکړه. الله جل جلاله دې زمونږ د ښودنه او ستاسو د زده کړه د رب کریم د خپل رضا دپاره وګرځي. محترمو سامعینو، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث مبارک دی چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله تعالی د خیر اراده وفرمایي ناغله په دین کې پوهه ورکړي. چاته چې الله تعالی د خیر اراده وفرمایي نو هغه رب کریم په دین کې پوهه ورکړي. الحمدلله مونږ او تاسو ته الله تعالی د خیر اراده فرمایلی، ځکه مونږ د دین د زده کړې دپاره مونږ منتخب کړو او مونږ دې دپاره کېنولو. محترمو، زما د نننی بیان موضوع او ټاپک دا دی چې دنیا ته د انسان راتګ چې کوم دی دا د څه دپاره شوی. نو عزتمندو، په دې خبره باندې تاسو ځان پوهه کې دا یو اهمه موضوع او اهمه خبره ده چې دا انسان الله جل جلاله مخدوم کائنات ګرځولې. د انسان خالق هم الله تعالی دی، د نور کائنات او خالق هم الله تعالی دی. خو په دې مخلوق کې د انسان یو ځان له امتیازي او یو انفرادي حیثیت دی. ټول کائنات رب کریم دې دپاره پیدا کړي دي چې د انسان خدمت وکړي او انسان په دې خپل ژوند کې د دې نه فایده واخلي. خو انسان دا الله جل جلاله د خپل عبادت او د خپل معرفت دپاره پیدا کړي. رب کریم فرمایي وسخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه. وسخر لكم وغه تابع کړي دي تاسو دپاره ما هر هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما هر هغه څه فی الارض چې په ځمکو کې دي جميعا منه، دا ټول داغه د طرفه دي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات
د الله د قدرت نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یتفکرون چې هغوی غور و فکر کوي. نو ګورئ عزتمندو که موږ په دې کائناتو باندې نظر واچو، په دې کائناتو کې د الله تعالی د مخلوق قسمه قسم انواع او اقسام دي، او په دې مخلوق کې بعضو لا په بعضو باندې رب کریم برتری ورکړي. موږ په دې ځمکه باندې او په مخ د ځمکه باندې چې دا سدي په دې باندې موږ نظر واچو، په مخ د ځمکه باندې دریابونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، په مخ د ځمکه باندې دا دنګ دنګ غرونه دي، په مخ د ځمکه باندې دا باغونه دي، فصلونه دي، بیا په مخ د ځمکه باندې دا قسمه قسم حیوانات دي، په مخ د ځمکه باندې چې کوم دی حشرات دي. دغسې موږ په اسمان باندې نظر واچو، په اسمان کې نور دی، سپوږمۍ ده، په اسمان کې ستوري دي، بیا په دې اسمانونو کې د الله جل جلاله انګنت لا تعداد فرښتې دي. نو په دې آیت مبارکه کې رب کریم فرمایي چې په دې اسمانونو په دې ځمکو کې دا څه دي، نو الله فرمایي ای انسانه دا موږ ستا تابع کړي. نو رب کریم دا خپل ټول مخلوق او دا کائنات دا الله تعالی د انسان په خدمت کې الله اخته کړي. نو دینه تاسو اندازه ولګوئ چې د انسان له الله جل جلاله څومره لویه مرتبه ورکړي. انسان ته چې اشرف المخلوقات ویلی شي، نو هغه په دې وجه باندې چې دا ټول مخلوق چې کوم دی دا خادمین دي، دا خدمت کوي، او انسان چې کوم دی د دې مخدوم دی. د انسان په دې ظاهري شکل او صورت باندې چې موږ غور او فکر وکړو، انسان له چې رب کریم دا کم شکل او صورت ورکړي، انسان له چې رب کریم دا کم قد او قامت ورکړي، انسان له چې رب کریم دا کوم اندامونه ورکړي، انسان له چې الله جل جلاله دا کم عقل ورکړي، نو د انسان په شکل او صورت باندې په دې کائناتو کې رب کریم چې کوم دی بل یو شی نه دی پیدا کړی. د انسان هغه باطینی کمالات هغه خو یو طرف ته، خو د انسان د ظاهري شکل او صورت دی چې الله کم کمال ورکړي، نو دا رب کریم په کائناتو کې بل یو شیلم نه دی ورکړي. رب کریم فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کریم په سورې تین کې رب کریم مخکې قسمونه خوري، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. او تاسو ته پته ده چې موږ انسانان په کومه خبره باندې قسم خورو، نو هغه خبره چې کوم دی هغه د عظمت لایقی، هغه د عظمت خبره. نو رب کریم دلته قسمونه په سخري الله فرمای زما د قسم می په انذر باندې، زما د قسم می په زیتون باندې، زما د قسم می په تور سینا باندې، او زما د قسم می په دې محترم خار باندې. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بشک موږ انسان په ډیر ښایسته شکل او صورت کې پیدا کړی. د انسان په دې ظاهری شکل او صورت باندې په دې باندې رب کریم چې کوم دی دا څلور قسمونه خوري، او الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقینا موږ انسان لا ډیر ښایسته شکل او صورت ورکړی، او موږ په دې خپل مخلوق کې انسان لا بهترین کمال ورکړي. قرآن کریم کې
چرته چې الله تعالی د ځمکې او د اسمان د نور مخلوقات د هغې د پیدایش خبره کوي لکه اتمه سپاره کې رب کریم فرمایي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر نو الله فرمایي چې د ځمکې او د اسمان او د نور د سپوږمۍ د تخلیق خبر رااله نو الله فرمایي فتبارك الله رب العالمین مبارک دی الله تعالی چې هغه رب العالمین دی او چې کوم ځکه د انسان د تخلیق خبر قران کې راغلی الله فرمایي ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين د انسان د تخلیق په موقع الله فرمایي چې برکت والا دی هغه الله چې هغه احسن الخالقین دی هغه چې کوم د انسان لا په مخلوق کې یو بهترین شکل او صورت ورکړي او د انسان د پیدایش خبره چراله د نور مخلوق د پیدایش خبره چراله الله تعالی رب العالمین په صفت باندې ځان یادای او د انسان د تخلیق خبره چراله نو دلته الله تعالی د احسن الخالقین په صفت باندې ځان یادای دینه پته لګي چې د الله په مخلوق کې د ټولو نه خسته شکل او صورت د عربی کریم انسان لا ورکړي غالبا د هارون الرشید خپل بیبي ته چې کوم دی په دې الفاظو باندې دا طلاق او غرزول خپل بیبي ته وای کته د دې سپوږمۍ نه خسته نه نو ته په ما باندې طلاق د طلاق غرزول نه پس بادشاہ حیران شو چې دا ما سووي بیا د هغې دپاره علماو ته رجوع وکړه علما چې کوم دی په دې کشمکش کې و چې یاره مونږ چې کوم دی څنګه فیصله وکړو چې د هارون الرشید بادشاہ دا بیبي ښایسته ده او که دا سپوږمۍ ښایسته ده په آخر کې یو عالم دین له چې هغه له الله تعالی په هر قسم علومو باندې عبور ورکړی و د هغه درته چې رجوع وکړه نو هغه ورته هغه فرمایل چې ای بادشاہ سلامته مبارک ته شستا بیبي په تا باندې نه ده طلاق ځکه انسان باره کې الله په خپل کلام کې فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان له الله تعالی چې کوم دی د سپوږمۍ نه د نور نه د دې ټول مخلوق نه الله د ښایسته شکل او صورت ورکړي نو لہذا ستا بیبي چې کوم دی دا هم د انسان یو فرد دی دا د سپوږمۍ نه هم ډېره ښایسته ده لہذا دا پتا نه ده طلاق نو عزتمندو دا ټول مخلوق الله جل جلاله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي چې پدې کې نور هم دی پدې کې سپوږمۍ هم ده پدې کې اسمان هم دی پدې کې ځمکه هم ده پدې کې دا بشمیره حیوانات هم دي پدې کې د الله نورانی مخلوق ملائک هم دي دا ټول رب کریم د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي او انسان الله جل جلاله د خپل عبادت او د معرفت لپاره الله پیدا کړي رب کریم په قران کریم کې فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا تاسو دا ګمان دي چې موږ تاسو اسې عبث او بیکاره پیدا کړی وانکم الینا لا ترجعون او تاسو دا ګمان دي چې تاسو موږ ته نه واپس کیږئ الله فرمایي عبث کارونه خو به چې کوم دی انسان به عبث کارو کی او رب کریم خو چې کوم دی هغه خو عبث کارونه نه کوي یو انسان یو فضول کارو کی نو تاسو په هغه باندې څومره ملامت وایي نو الله تعالی چې هغه د عرش کریم مالک دی هغه څنګه عبث کارو کی لہذا موږ تاسو عبث نه پیدا کړی فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم نو د انسان تخلیق او پیدائش دا عبث نه دی بلکې دا رب کریم د خپل عبادت او د خپل معرفت لپاره پیدا کړی الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دی پیدا کړی جنات او انسانان مگر صرف او صرف د دې لپاره چې دې زما عبادت وکړي علما معنا کوي د عبادت الا ليعرفون مگر صرف دې لپاره چې دې ما وپیژني
نو د انسان د تخلیق او د پیدایش غرض او مقصد هغه چې کوم دی هغه د رب معرفت او د رب پیژنګلو ده. دا د انسان د ژوند اصل ټارګټ مقصد او میشن هغه د خپل رب معرفت دی. دا د انسان د زندګۍ کمال دی او د دې خلقو لپاره په خپل کلام کې الله فرمایي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. الله فرمایي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکو کې په اختلاف د شپې او د ورځې کې پدې کې د الله د قدرت نښې دي د عقلمندو لپاره. عقلمند کم خلق دي؟ الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عقلمند هغه دي چې هغه په هر حال کې د الله ذکر کوي، په ولاړه باندې، په ناسته باندې، په ملاسته باندې. او عقلمند هغه دي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض چې هغه غور او فکر کوي پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې، او چې دا غور او فکر وکړي نو په دې نتیجه ورسي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدای دا څه ته اسې نه دي پیدا کړی. سبحانك تپاکې فقنا عذاب النار، موږ وساتې د عذاب د اور نه. عزتمندو، هر انسان چې کوم دی ځان سره سوچ وکړي چې دنیا کې هر انسان ځان ته یو ټارګټ یې دی، هر انسان ځان ته چې کوم دی یو میشن یې دی او په هغې پسې په پټو سترګو باندې روان دی. نو دا سوچ وکړئ چې یاره موږ د کوم میشن پسې روان یو، آیا هم د دې دپاره الله تعالی زموږ تخلیق کړی؟ آیا زموږ دا میشن د هغه میشن نه دی چې په دې باندې موږ خپل رب ته رسو، د خپل رب معرفت به حاصلو، او که نه موږ نه لار خطا شوي؟ الله دې معافي وکړي. نن سبا د ډېرو خلکو نه چې کوم دی لار خطا ده. هغه لار چې د انسان دا تصور دی چې دا صراط مستقیم دی، دا سیده لار ده، خو دا انسان د شیطان په لار روان شوی دی. الله جل جلاله دې موږ سره فکر د آخرت پیدا کړي. رب کریم دې موږ ټول په صراط مستقیم باندې چې کوم لار زموږ دپاره زموږ رب خوښه کړی او د کوم چې موږ په هر مانځه کې د رب نه سوال کوو، الله دې موږ په دغه لار باندې روان کړي. رب کریم دې موږ سره د کوم مقصد دپاره چې زموږ تخلیق شوی، الله دې موږ سره د هغې غم او فکر پیدا کړي. او رب کریم دې زموږ د ټولو په سینو کې خپل معرفت واچوي. او رب کریم دې زموږ او ستاسو د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.